where, what, when, why, who, which, whose. که چېرته غواړئ چې تاسو د دې معنا او د دې سوال څنګه وکړو او د دې جواب څنګه ورکړو، نو که چېرته غواړئ تاسو د دې سوال او د دې د جواب په باره کې ځان پوه کړئ، نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. انشاءالله چې ډیر څه به ترې زده کړئ. راځئ چې سټارټ کړو. where معنا ده چیرته یا کوم ځای کې. مطلب که چا نه تپوس کول غواړي چې ته کوم ځای کې چېرته یې، where are you ته چېرته یې. جواب کې ورته داسې ویلی شي I am at the home زه په کور کې یم. I am at the home زه په کور کې یم. که چېرته داسې یو تپوس بل کول غواړي چې ته د کوم ځای یې، where are you from where are you from ته د کوم ځای یې. جواب کې ورته ویلی شي چې مثال هغه ځای به ورته یاد کړي چې ته د کوم ځای یې. مقصد د افغانستان د پاکستان یا د نور ځایونو وي. مقصد داسې ورته ویلی شي I am from Afghanistan I am from Pakistan. داسې ورته جواب ورکولی شي. نمبر 2 what معنا ده څه. یعنې داسې چې تپوس یو بل نه کول غواړي چې ستا څه نوم دی یا دا څه شیز دی. د یو شیز باره کې د نوم باره کې چې تپوس کول غواړي د هغې په باره کې اول what ویل کېږي. یعنې what is your name what is your name ستا څه نوم دی. دا خو اسانه جواب دی، اسانه پوښتنه ده او جواب هم ډېر اسان دی چې هر چا دا ورځي. my name is مصطفی. که چېرته داسې ویل غواړي چې دا څه شیز دی، مطلب ستاسو لاس کې وي بل ځای کې وي. what is this دا څه شیز دی. this is a mobile یعنې دا یو موبایل دی. د هر څیز باره کې تاسې تپوس او پوښتنه او جواب ورکولی شئ. نمبر 3 when معنا ده کله. که چا نه تپوس کول غواړئ چې مثال ته به سکول ته څه ټایم ځې، کله به ځې. what do you go to the school when do you go to the school ته به سکول ته کله ځې. په جواب کې ورته ویلی شي a few minutes later یو څو منټه وروسته به سکول ته ځم. صحیح شو. نمبر 4 why معنا ده ولې. صحیح شو. why are they laughing هغوی ولې خاندي. که چېرته یو ځای کې څوک نفر ناست وي، څوک کسان ناست وي او د هغوی په باره کې تپوس کول غواړي چې دوی ولې خاندي. why are they laughing هغوی ولې خاندي. because they are very happy ځکه چې هغوی ډېر خوشحاله دي. مقصد هغوی تپوس وکړي چې یاره دا خلک ولې خاندي، نو په دې باره کې ورته وایي چې هغوی ډېر ځکه چې هغوی خوشحاله دي. why are they laughing هغوی ولې خاندي. because they are very happy ځکه چې هغوی خوشحاله دي، ډېر خوشحاله دي. صحیح شو. نمبر 5 who معنا ده څوک. که چېرته داسې ویل غواړي چې ستا د ټولو نه ښه ملګری څوک دی. who is your best friend ستا د ټولو نه ښه ملګری څوک دی. په جواب کې ورته داسې ویلی شي احمد is my best friend احمد زما یو ښه یعنی بیسټ ملګری دی. نمبر 6 which معنا ده کوم. دا په هغه وخت کې استعمالیږي په کوم وخت کې چې ته چاته ویل غواړې چې ستا د خوښې موبایل کوم یو دی. د خوښې موبایل دی کوم یو دی، د خوښې لیپټاپ دی کوم یو دی، یا داسې ستا د خوښې رنګ کوم یو دی. داسې
څه شي د چا خوښ وي او ورته ویل غواړي چې مثال ستا کوم یو شي خوښ دی. مقصد تپوس په څنګه کول غواړي which mobile is your favorite. which mobile is your favorite. ستا کوم یو موبایل خوښ دی. my favorite mobile is Samsung. که Samsung دی خوښ وي که آیفون دی خوښ وي د هغې په باره کې ورته داسې ویلی شي my favorite mobile is iPhone. my favorite color is blue. my favorite laptop is Apple. داسې ډېر جوابونه ورته تاسو ورکولی شئ. Number 7 who. whose معنا ده د چا. هغه وخت کې دا استعمالیږي کوم وخت کې چې یو شیز د چا وي. نو چا مقصد یو پن دی ته داسې ویل غواړي چې دا پن د چا دی یا یو موبایل دی تا سره دی یا بل ځای کې دی ویل غواړي چې یاره دا موبایل د چا دی. نو څنګه به وایي whose mobile is this. دا موبایل د چا دی. whose mobile is this. دا موبایل د چا دی. په جواب کې ورته ویلی شئ this is مصطفی's mobile. د مصطفی سره چې د کامې نه پس کوم اس راغلی دی د دې دا معنی ده چې دا شیز د دغه هلک دی. مقصد د مصطفی دی. this is مصطفی's mobile. سوال موږ څنګه کړی whose mobile is this. دا موبایل د چا دی. جواب کې ورته داسې ویلی شئ this is مصطفی's mobile یا this is احمد's mobile. دا د احمد موبایل دی د مصطفی موبایل دی. نو دغسې د یو بل نه سوال هم کولی شئ جواب هم ورکولی شئ. دا ویډیو زموږ اختتام ته رسي. که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. see you inshallah the next time with another lesson. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.